په چا کې چې ننګ، غیرت او که داسې وویل شي چې کورنۍ تربیه یې سمه شوې وي، ننګ پکې وي، غیرت پکې وي، وجدان ژوندی وي، پوهه ولري، ایمان ولري، خپلواک وي، داسې خلک تل خپلو ته قدر ورکوي، د خپلو ملاتړ کوي، خپلو ته ښې مرستې، ښې مشورې، ښه اندونه ورکوي او تل یې تر څنګ ولاړ وي تر څو چې خپل په خپله لغته ورنه کړي. بل خوا بیا هغه بې ننګه، بې غیرته، بې وجدانه، ناپوهه، بې ایمانه او چې تل غلام فکر وي، غلام ذهن وي، د نورو په اشارو چلیږي، ځان ورته کم ښکاري ځکه دی خپلواک نه وي، په خپله فیصلې نشي کولی، په خپله پریکړې نشي کولی. داسې خلک بیا تل شپه او ورځ په دې فکر وي چې څنګه خپل رور، خپل ترزوی، خپل خپلوان، خپل ګاونډي، خپل عزیز او د خپل ولس وګړي د کمر نه وغورځوي او په غلطو یې روان کي او بدنامي کي او تل په دې کې دی اخته وي او تل ګیلیم کوي. عزیزانو، خصوصا کشرانو ته وایم چې د دغسې کارونو نه لاس واخلئ. که دا عملونه در کې وي، د ټولو نه اول ستاسو خپله کورنۍ، ستاسو خپل خپلوان، ستاسو ګاونډیان، ستاسو عزیزان، ستاسو ولس ستاسې په کار راځي. اسلام پکې حق اولیت لري، ډیر دا د مچ په څیر چې رنځ لري. بیا چې زه کله وایم چې کورنۍ، خپل خپلوان، ګاونډیان، عزیزان کام، نو بیا دوی ټک کوي چې موږ ته اول اسلام دی. نو ته مسلمان یې ځکه درته وایم، زه مسلمان یم ځکه دا خبره کوم. اسلام دا سبق موږ ته راکړی دی. نو که دا شیونه په موږ او تاسو کې وي، سر دننه یې پرېږدو. اول زمونږ کورنۍ، زمونږ خپل خپلوان، زمونږ ګاونډیان، زمونږ عزیزان، زمونږ قام، زمونږ ولس دی او بیا چې موږ او تاسې دومره لوړې درجو ته ورسېدو چې خپل هم سنبال کړل، نو بیا به نورو ته لاسونه ورکوو. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم.